دغه اسلحې چې تاسو مشاهده کې په خپله باندې دا 9 شمیله اسلحې دي مختلف نوعه چې په دوی کې راکټ دی، پیکا ده، توپانچې دي، کلشینکوبونه دي، مهمات دي. په تېرو 3 میاشتو کې دغه نیول شوي دي، زموږ د کشفي ارګانونو له طرفه کشف شوي او ضبط شوي دي الحمدلله، چې په دوی کې 2 کسه مظنون نیول شوي دي چې هغه دوسیې مکمل شوي عدلیې او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. او په تیر کال کې د موږ الحمدلله چې 28 کسه نیول شوي دي، 111 میله اسلحې مختلف نوعه د مختلفو ولسوالیو د مختلفو حوزو نیول شوي دي چې په هغو تړاو باندې 28 کسه نیول شوي چې دوسیې مکمل شوي دي، عدلیې او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. زموږ پیغام د افغانستان غرور ولس ته بیا خصوصا د بلخ ولایت غرور ولس ته دغه پیغام دی، په بار باندې موږ ویلي دي ورته چې کوم اسلحې غیر قانوني دی په کور کې ساتي یا مهمات وي نو هغه د موږ مدیریت ته راپور راکړي چې موږ هغه رسمي تسلیم خط ورکوو چې هغه دی ته هېڅ ارګان چې ورشي دی ته مزاحمت نه وي، او که چېرې څوک ضرورت ورته ولري هغه موږ اصول لرو چې هغه اصولي کارت ورکول کېږي، استخواني کارت ورکول کېږي چې هغه په 34 ولایتو د افغانستان کې ځان څخه ګرځوی شي. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ ترهګرۍ په وړاندې تل هڅه او دا کوشش کوي چې ټول هغه مهمات او اسلحې چې د تېرو 20 کلونو څخه راپاتې دي هغه ټوله راټول کړي او ثبت یې کړي. نو موږ د خپلو ګرانو هیوادوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې کوم کسانو په خپلو کورونو کې مهمات او اسلحې پټې کړي دي او یا یې ساتلي دي چې ژر تر ژر دې زموږ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مدیریت ته ورسوي، او که چیرې کم کسان دغه اسلحې او مهمات موږ د ترهګرۍ سره شریک نه کړي نو د هغو سره به قانوني چلند کېږي. نو د خپلو ګرانو هیوادوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې په دې بخش کې زموږ سره په پوره توګه سره همکاري وکړي چې هر ځای مهمات او اسلحې وسي موږ ته د اطلاع راکړي، انشاءالله چې زموږ امنیتي ځواکونه به رسیدګي کوي او راټولوي به یې.